جنرال خوشحال سادات د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني څخه ګیله کړې ده. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. دوستانو که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تانپلا چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني پوځ نامتو جنرال خوشحال سادات د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني څخه ګیله کړې ده. هغه که څه هم اشرف غني په خپله نه دی ملامته کړی، مګر له ځینو ستونزو یې پرده پورته کړې ده. نوموړي ویلي دي چې ډېر حساس وخت کې له خپلې دندې لرې شو او یا به هم د دندې ځای بدل شو چې دی به هر ځل د ده پلان په نیمایي کې پرېښوده. دی وایي 4-5 ځله مې هڅه وکړه چې د ولسمشر غني سره وګورم، مګر چا پرې نه ښودم. د ده په خبره اشرف غني په خپل شاوخوا داسې کسان راټول کړي وو چې د هغه سره لیدل یې ګران کار و او له بده مرغه غني دې ته نه متوجه. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. تر بیا ښه وخت.